के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों। د شب قدر د نر بچی او مجاهد کیپټن روح الله شهید په یاد کې په سروټکې ګمبد بابا شب قدر کې د کیپټن روح الله شهید په نوم یو کرکټ ټورنمنت تر سره شو چې فائنل میچ یې د دلزا کرکټ کلب او شیخان کرکټ کلب ټیمونو ترمنځ اولوبېدو. فائنل میچ په وو رنزونو شیخان کرکټ کلب وګټلو. په دې موقع د کیپټن روح الله شهید ماماګانو خاغلی صادق شاه نوموړي سیاسي سماجی شخصیت او د جمعیت علماء پاکستان شب قدر مقامی رهنما ثناء الله دانش او د کیپټن روح الله شهید کشر ورور کاشف او یو بل سیاسي شخصیت محمد علي مشران ملمنو د دوانو ټیمونو لوبغاړو ته او د ارګنایزر کمیټې ممبرانو عثمان ستوري او حضرت بلال ته ټرافي او ایوارډونه ورکړل. د دې فائنل مین اف د میچ نثار صاحب تخواست د چراشي، مین اف د سیریز د پاره جناب فیصل صاحب تخواست د چراشي، بیسټ کیچ جناب فیاض صاحب تخواست د چراشي، د وینر ټیم کیپټن جناب بلال صاحب، بیسټ ارګنایزر جناب حضرت بلال صاحب تخواست د چراشي او د ګډ ارګنایزینګ ایوارډ حاصل کړ. د کیپټن روح الله شهید ماما صادق شاه د ارګنایزر کمیټې د ممبرانو شکریا ادا کړه او د لوبغاړو لپاره د نقد انعام اعلان هم وکړو. د خپل طرفه د ټولي ارګنایزینګ کمیټې ډیر شکریا ادا کوو. دا د خلکو ډیر مینه او خلوص دي مونږ سره په چون کې دي د روح الله د وجه مونږ لکم ریسپیکټ یا کم عزت راکو یا راکې او یا مونږ سره کم د مینې او خلوص اظهار کې داګه د لپاره مونږ د دې ډیر ممنون او مشکور یو. د دې د وجه نه زمونږ مطلب هغه غم او پام غلط شي او دوی سره مونږ سره خپل خوشحالي ورسې شیر کی. زه د خپل طرفه وینر ټیم د لپاره 2000 او رنر ټیم د لپاره 1000 روپے اعلان کوم. د شب قدر نوموړي سیاسي سماجی شخصیت د کیپټن روح الله شهید ماما او د جمعیت علماء پاکستان مقامی رهنما ثناء الله دانش په خپل خطاب کې د شب قدر د کلاړیانو صلاحیتونه اوستایل او د موجوده حکومت نه غوښتنه وکړه چې د شب قدر په هر دویم دریم یونین کونسل کې د لوبو او لوبغاړو لپاره واړه ګراوندونه جوړ کړي شي او د لوبغاړو لپاره د نقد انعام اعلان هم وکړو. دا کوم ټورنمنت چې جوړ شوی دی دا د کیپټن روح الله شهید په نوم باندې جوړ شوی دی چې په هغه باندې منګه ټول تاسیس شب قدر ډسټرکټ 400 د محمد ایجنسی موږ په هغه باندې فخر کوو او دا یو حقیقت دی چې د ټیلنٹ کمې په شب قدر کې د ټیلنٹ کمې نشته دی. دلته په هر موقع باندې په هر فیلډ کې موږ سره خلک تکړه خلک شته. دلته سیاستدانان دلته نشته، غټ علما دلته نشته. دلته مسله موږ ته وسایل ده چې موږ ته وسایل نه ملاويږي. خو دا اوس کوم دلته یې نه منو. په دې ماته افسوس دا کیږي چې موږ دا لکان چې په دیرو کې لوبې کوي موږ موجوده حکومت موږ دا مطالبه کوو چې کم از کم په یو کې نه هر یو کې نه چې دوه درې یو کې هغه مرګري کې دوی پر ګراوندونه جوړ راشي. لہذا زه د خپل طرف نه ارګنایزر کمیټې ته 5000 روپے اعلان کوم او زه د دوی امید کوم دغه سي دلته د خخ علماء هم شهیدان شوي دا غوي په نوم باندې در الله شهید په نوم باندې بار کلیزه په بنیاد باندې موږ پروګرامونه کوو ان شاء الله. د غټ به کوو ان شاء الله. په دې موقع مشر ملما محمد علي هم خطاب وکړو او د کیپټن روح الله شهید کشر ورور کاشف پلاس لوبغاړو ته ټرافي هم ورکړې شوې. حیات اقبال حیات دلبر نیوز سروټکې ګمبد بابا شب قدر.